سورہ کہف مکی صورت تے نازل شعر پس د سورہ غاشینا دا په ترتیب د سورتونو کې اتلسم دے او په نزول کې یو کم او یایم دے او حاصل دی صورت سره نفی د شرک فی العبادت کئی پا نفی د علم غیب سرا من غیره تعالی او پاغیبان دلائلی نقلیه ذکر کئی او رد سلور شبہو د مشرکانو کئی پدی صورت کی گر نفی د علم غیب دا اولیاء کرامنا لکہ درشتم آیات کرا روان دی اصحاب الکهف اولیاء قرآنی اولیاء اور گرائی پا غیب نو پویدل دارنگ نفی دل میں غیب دا نبی علیہ السلام نا آیات درشتم کی وئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا دارنگ نفی دا غیب کوئی دا موسیٰ و دا حضرت خضر علیہ السلام نا چی موسیٰ علیہ السلام سرو دمر الوشان نا آغا پا غیب نو پویدو خضر علیہ السلام سرودر الوشاننا موسیٰ علیہ السلام ورطا بعض مسائلو دزدکولو دپار راغلے لیکن خضر علیہ السلام نے پیجندو او بے ورطا خپل معرفتو کو دارنگ واقعات ذوالقرنین ذکر کئی رحمہ اللہ چه سمر لوی بادشاہ دے سمر لوی ولیے او سمر لوی کرامات و خاون لے لیکن بیام اغا پا غیب بانے نپویدو ندا صحاب کہف تفسیری واقعہ بھئی چگور نہ دریسا و نہ کال پغار کی اللہ دکڑیو یو خدا اللہ قدرت سے چگور بلا خوراکا بلا سکاکا دی دور عمر اللہ رب العزت جوندی ساتھ لیو او بیا دریسا و نہ کال توئی چی یو رزم تیرا کڑی یا مبازی درزن تیرا کڑی او وفاتم نی ودو جوندیو دریسو نہ کالو تا یورز یعنی مرز ورطوئی نو معلوم داشوا چه اولیاء پا غیب نپوئی دارنگ نبی علیہ السلام دا سبا پا حالات نپوئی کافران تیوی ایتی دا مسئلو تپوسو کو اصحاب کہف سوکو دارنگ رانور مسائل روح سرے روی دا اللہ حبیب ورطوئی چیزو ورطا سبا توا پینزل لسر وحی بندشوا اللہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا موسیٰ علیہ السلام سمر الوشان والا لیکن پا حال دا خضر علیہ السلام خبردار لو دارنگی ذوالقرنین سور الوی حکومت و سور الوی ولیو لیکن یوزیت ورسیدو وَإِلَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا یو قوم داتو چاہید دکا خبرن پویدل او دے داغی پا خبرن پویدو دا سرور واقعات تفصیلاً پر دی صورت کی ارل ذکر کئی ادا مبارک صورت تے دا جمعے پورز دی تلاوت دیر لوی اجر و ثواب دے اور دجال بسرگندی کی ادا پٹول فتنوں کے لوی فتنہ دا مسئلہ وی سمر فتنی چی تیری شوی دی اور سمر را روانی دی دا دجال عمر لوی فتنہ پا کی لوی نشنا ہر نبی چی اللہ دنیا ترا لے گلے نخپل امت د دجال لفتنه نه رولے ندی امت په دور کې بد قیامت نمخ کې دجال سرګندی دا صورت 24 دی جمعې فرض لولي ندی جمعې نه تربلی جمعې کې دجال سرګن شو دی الله دغه فتنې نه محفوظ ساتي دارنګ راغلی باز روایت کې کوم مسلمان چې جمعې په ورځ سورہ کهف تلاوت وکړي نو رزمک نوالی تر اسمان پوری پرز د قیامت د رڼا بای دور رڼا بای د اعمالو د مخ بلا سنو ادا علماء لیکلي کدی جمعې پشپې سو کوئی هم په غاړه خلاصي او کدی جمعې د ورځ کې تر ماخام پورې سو دی وي ماخام باندې مخ کې جدي تلاوت شي نو دغه فضیلت پرې حاصلې بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی طول حمدنا خاص اللہ لردی یا صفات دو الوہیت و دو خدای دا اللہ پورے خاص دی
الذي هغا الله انزل على عبده الكتاب چرا نازل کرے پخل بندبانی کتاب ولم يجعل له عوجا او نید گرزول دی کتاب لرسکو گوالے دیکھ کبھی وگی خبر نشتا قیما نیغ و درست کتاب لے دا کتاب دسر پار راغلے لینذر ضمیر یاہو کتاب تراجے دا خبرم درست یا لینذر ضمیر اللہ تراجے یا لینذر ضمیر علی عبدہ کی الی عبدہ تراجے خدا اولا خبر دیرا علماء راجح گرزول دا ذکا اقرب دا مراجعو اغا کتاب اللہ دے ورمخ دا اللہ ذکر شے بیار پسید اللہ دا عبد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شے ناغی پسید کتاب ذکر شے نو اللہ او دا اللہ رسول کتاب دریوار او تلینزر ضمیر راجی کی چون کے مرجع قریب راجح ہے چاہے کتاب ہے لینذر دیر پارا چوئی رئی دا خلق باسن شدیدن دا عذاب سخنا ملدنہو چوی بد طرف دا اللہنا ویبشر المومنین او دیر پارا دا قرآن راغلے چیزے ورکی مومنانو تا الذین ہا مومنان یعملون الصالحات چی عملون کوینیک ان لهم اجرا حسنا چی بیشک دین پارا اجر دے خیستا ما کسی نہ دیر ویدئی پاوے کے وقت رئی دئی فیہ پدغ اجر حسنہ کے ابداً امیشہ امیشہ یینذر الذین اودا قرآن دیر پار راغلے چوئی رئی ہوا کسان قالوا اتخذ اللہ ولدا چغی وائی چینی ولد اللہ ولدا اولاد ما لهم به من علم نشتر دویلر پدے بان سیلم نبیہی ضمیر دے تراجیر شدادئی کم قول کئی چلا اولاد دے نپدی شرکی او کفری خبر دے لرس علم نشتا ما لهم به من علم نشتر دی لرپدیبان سے علم ولا لآبائهم او نددوی دا مشران سرپ دے سے علم دا بے علم بے دلیل او دا اتکل خبر پسروان دی کبرت کلمتن لوید خبرہ تخرج من افواہهم چروزی ددید لخلونا دیر لوید گناہ خبرہ چلا تدید اولاد و دلو نسبتنا کئی یقولون الا کذبا نوائی دوی مگر دروغ فلعلک باخع نفسکا فلعلک نکیدیشی باخع نفسکا چتا ہلاک ان کے اخفلزان لرا علا آثارهم پس داوڑی دود دوید تاناو دیماننا علا آثارهم اے بعد تولیہم عن کمانے وا تو زان ہلاکے اے حبیب علا آثارهم پس داوڑی دود دی مشرکان و کافرون دتانا اللم یومنو کچری دی ایمان ندر اوڑ بیاد الحدیث پدی قرآن پاک بانی نو حبیبت زان حلاکے اصفا دوجد غمنا دا اصفا دا باخعن پارا مفعول لہو رے حلاکوی زان اصفا دوجد غمنا دوجد خفکاننا اللہ حبیب پزر مبارک کی اللہ دور دا امت درد چولے اللہ اور سے تسلی ورکئی چی حبیبا تب دا غم و دا خفکان نزان وجنی چی تور تا قرآن بیانے او دا دشمنان دا دینی منینا نو دور و ازام اور پسی پریشانہ کوما انا جعلنا معال الارض بیشک گرزو لیدی منگا حاغ چیدی پا دیزمکا زینت اللہ زینت دا پارد دیزمکی پدیزمک چسری دامد دیزمک پار زینت جوڑ کرے لنبلوهم دیر پار چ امتحان واخلو من دوی ایهم احسن عملا چ کم یو دوی بڑیر خیستوی پا عمل کے خیستہ عمل لیتوئی
چاغه قرآن او سنت او د شریعت مطابق وي و انا لجاعلون بشک من خامخاگر زون کیو ما حاصل علیها چې پدیزم کوي ک غرور دی ک باغون دی ک بنگلی سعیدن جرزا میدان صفا دا صفا میدان پریزو جرز اغزم کی توي چې لا نبات فی د سر پکې ډوبټې دي او سعید تراب توي میدان گرزون کی واغس چی پدیز مکری سعیدن خاوری جرزا صفا اس بوٹے بپکینی دینے رسو دا صحاب کہف واقعہ ذکر کئی بعض علماء لکلی چی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نپسو او یوسو زوانانو دیو ظالم مشرک بادشاہ مقابلی تروتیو چاغ خلق د کفر او شرک او د بوتان عبادت ترا غختو او دای پزره کې الله داغه نفرت واچولو ام حسبتا آیا ګمان کې ته دا امی منقطع ده په معنا د بل ای بل احسبتا ام حسبتا بلکې آیا ګمان کې ته حبیب ان اصحاب الکهف چې بیشک خاندان د غار والرقیم او د تختی والا کانو من آیاتنا عجبا او د دلیلونو د توحید زمون نړۍ راجیبا کهف اصل کې کلاو زیت وی په ور کې امام قرطبی الکهف النقب المتسع فی الجبل یو فراخ غف امخسو انهم اولاد عظماء تلك المدینه دای د خار د لوی لوی خلکو بچیو د بادشاہ سره د دیوال د چا پلار وزیرو د چا لوی لوی غټ غټ مالدار او اولاد رقیم نس مراد دی ان ذی لقی اسماءهم وصفاتهم دا قول د امام رحمت الله علیه ذکر کړي وی رقیم آغا تخیوا چه پاغی دا اصحاب کهف نمونه و صفتون لکلیو او دا دی غات و خلق و راویزان نکڑیوا چه کل دی اللہ دا خوب نرا پاسو لو بیا وفات شل نو پدی صورت کی گورا اختی مراد شی چه پاغی دا دی نمونه و سات لکلی شیو نو دا رقیم پا مانا دا سر المرقوم رقیم پا مانا دا سر المرقوم فیه کی لکل کلی شیو امام قرطبی د کعب رحم الله قول ذکر کړي چاوي انها قريه خرجوا منها دا رقیم غکلو چې دا اصحاب کهف داغې نه روتیو نو رقیم په دې اعتبار دا غکلی نمو چې د کوم کلی نه دی روتیو آیا ګمان کې بلکې آیا ګمان کې ته چې خاوندان د غار ورقیم او د رقیم مقام کانو من آیاتنا عجبا او د دلیلونو د توحید زمون ډېر عجیبا وګوره بهر حال رقیم کا عرب شي خود مفسرین اتفاق دے چې اصحاب الکهف والرقیم یو ته مراد دي امام بخاری رحمت الله علیه دې طرف ته تلل خدا د جمهور قول لویسوکو هغه درې کسان چې بخاری شریف کې راغلي چې په غار کې پټشیو د باران دا او کانه پر اورزیدل او جمهور مفسرین وایي چې نا اصحاب الکهف او رقیم د دواړو نه یو مراد دي اذ اول فتیه الى الکهف علماء هغه تفصیل لا ذکر کړي دا یو بت پرس بادشاہ او ظالم هغه خلق شرک تا مجبور کول او یو سالانه میله به لګول او ورس لګول نو خلق یې کې راجمو او یې نو الله په خپل قدرت سره بازي کسان راجمو کې دین کار کوي دې اصحاب کهف په ځل کې د دې نفرت نو یو کس چې قتل زره بادشاہ ظالم نه خلق لګیای لا او په خطان داسې لري کې ناس تخلقنا اخلا نو بیا ور پسې بل راغې داسې بل راغې او ټول خفه ناس ناخر یو کس پکې جنا خلق دا شرک کوي کفر او په خپل خوشاله مزو کې لګیاري امون او تاو چې جدا ناس نو خو سبب به کنا چې خپه ناس
نو ټول یو بل ته حل وي او به وی چې بس زوبا ول خپل د توحید مقصد و د بادشاہ روان دي ذکر کو سم چټي عادت ملاويږي نو شهادت ته ملاوي شي خو مونږ به خبره اظهار کو نو بادشاہ لاله توحید بیان کو بادشاہ ورانو جوانان دي ګوره ته دماغ ګډوډ کړي پلارانو ته وی چې دې بچو اصلاح مو کوي بچو اسلام مو کوي یا به قتل کړ نو دای پوښتل چې دوه خبرې دي یا مو بادشاہ قتل یا خپل دین پریزو نو راغې د پاره هجرت وکړو او د خار نروتل په غار کې رن نشول نو الله په خپل قدرت سره دی ودکل اذ اول فتیتو کلچی هي غست و دي ځوانانو ال کهف د غار کا ورته الله ځوانان وای دا تمخ کی تیو جدا ګوري چې الله ځوانان او سړی په قران کې چاته ویلي کله چې پناهي غست و دي ځوانانو ال کهف غار کا فقالوا نذيلوا ربنا اے زمون روا آتنا من لدنك رحمتا راکی منتد خپل طرف نه رحمت خاص رحمت راکی چې ایمان او دین او پاک لکی دلی وهيئ لنا من امرنا رشدا وهيئ لنا اوسان کی مونږ لرا آسان کی مونږ لپاره دا په معنا سره وهيئ لنا يسر لنا آسان کی مونږ لپاره من امرنا د دې کار زمونږ رشدا ہدایت هم په معنا دا روح المانی فضربنا على آذانهم اے انمناهم انامتا ثقيلتا ډیر پاخمی ودکړي با اسره الله را سکو خود کی جگہ کو دنیا روانی کی اغلا پتہ نه لګي نو فضربنا على آذانهم معنا سوا انامتا ثقيلا ودکړي میو په دکېدو په خو سارا پردم روسه د دوی په غوګونو فل کړي په غار کې کلونا دشمیر ثم وهم بیا میرا پورته کړی لنعلم تفسیر جواهر کې وای د اصحاب کهف او غدو ډلې ته مراد دي لکه سور روان دي ګور دو ډلې جوړ شي آیات مبارکه نلسم کې وای قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعض يوم یو ډلدا نو بل ډلې قالوا ربكم اعلم بما لبستم دو ټولي جوړ شو لنعلم دې پارچ سر ايو الحزبين كم یو دې دوه ډلو دې احصا دا احصا فعل ماضي دې او دا امدا دې کې دا غیر پر مفعول به دې او باندې چې احصا دې کې اسم تفضیل دې او امدا ورته تمیز ده نو علامه جوزی دا قول ضعیف ده خو تفسیر روح المانی کی تفصیل کرے چې نا د اسم تفضیل لپاره موجه جوړ د اسم تفضیل لپاره موجه جوړیږي دا غي پنځ احصا یا فعل ماضی ده یا اسم تفضیل له کم یو په دې دعاو ډلو کې احصا شمیر کوي لماذا لبسو چې دای وخت تیر کړو په دې غار کې امداد مدینا نحنو مص علیکا بیانو پتا نبأهم اغه حالت دوی بالحرم کدا سزوانانو لکه سورہ یونس کې در لتیر شو آیات درې تیم کې وای فما آمن لموسی الا ذریه من قومه همیشه ځوانانو د دین کار کړي او مشران او ګراګان هغه همیشه دغه شان په حالت کفر کې پاتې د پیغمبرانو مقابله له ولاړو انهم بشکدا سابقا فتیه روانانو امنوا بربهم ایمان ورو په خپل رب وزدناهم هدى او زیات کړو مونږ دوی ته نورم هدایت وربطنا على قلوبهم مضبوط وال روسته مونږ دوی پزړونو دا د هدایت اخره درجه چې تاسو اصول کې اورېدلو دا شان سورہ انفال کې درلته شو آیات یو لسم کې وې د بدر صحابم اغیم ربط القلب درجه ته رسیدلی وليربط على قلوبهم سورہ قصص کې مر روان دي آیات لسم لیکي د موسی علیہ السلام د والدې بارک الله وای کچره
مونږ داغه پزو مضبوطواله نه وروسته ناغه بد دي خبره اظهار کړي وربطنا على قلوبهم مضبوطواله نه وروسته پزونو دوی اذ قاموا کلا چری د بادشاہ باندې ودریدل جلالین شریف کې وای نو بادشاہ ولو کوم کوئی دی بوتانو له سجده کوي اذ قاموا کلا چری ودریدل د بادشاہ باندې نو بادشاہ ولو دی بوتانو له سجده کوي دای دا شرک او کفر رد شروع کو فقالوا نو دی زوانانو ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب د اسمانونو د زمکو لن ندعوا هرگز نرا بلو منگا هرگز نرا مدد کو منگا من دونه علاوہ دغه اللہنا الہن بالمددگار بالمعبود کچری منگا دا سے اکل چه ما سوا دا اللہ نفوق الاسباب مبلترا مدد شے ہوئے لقد قلنا بیشک ویلی وی منگا اذن فدا وقت کی شتطوا دا اقل للغ خبرام امام روح المانی وی دا شتطوا اصل معنی دا بعد عن الحق دا حق نل رواله دا عقل ندی او خبری لری کېدل اور آباد علماء چه معنی نوری کری نوغی تا تفسیر باللازم وی لکه امام قطاده وی شتطوا درو من بویلی پدا وقت درو ابن زید وی شتطوا ویلی وی من پدا وقت خطا خبراب امام سدی وی لقد قلنا اذن شتطوا ویلی وی من پدا وقت د ظلم خبراب دا کل وی تفسیر باللازم دے اصل معنی اولا معنی اول سوا یعنی بعد عن الحق بیشک ویلی وی من اذن پدا وقت شتطوا دا حق نلر خبراب نگر اولیاء سوئی سوک بابا ولی شہید یا بل معبود باطل فوق الاسباب را بلی وی دا حق نلر خبراب او دے وی حق دار او دین دار او کدی وی ماتر دلائل لی اللہ وی دا حق او دا عقل نلر خبراب کچری دغا کس کے عقل وی ندب فوق الاسباب ما سوا دا اللہ نبل نرا مدد کولے ہاولائی قومنا اصحاب کہف وی دازمونگ قوم دے اتخذو من دونه آلہا دینی ولی لی ما سوا دے اللہ نا آلہا نور خدایانو معبودان لولا یاتون علیہم ولی نروڑی دی علیہم پہ عبادت دے معبودان باطلو بسلطان بین دلیل خکارات فمن اظلم ننشت دلوی ظالم ممن دا چانا افترا علی اللہ کذبا چی جور کری دی پا اللہ بان درو بے فیصلہ او کچھ بس یرا دا دی بادشاہ او دا دی قوم او دا دی مشرکان نمونگ جدا کیگو تابعیکات نانبیاء علیہم السلام او دا اولیاء کرام و طریقہ را چکل بیان دیو کو اوڑی تا پتہ ہو لگی دا او فضد و عناد دے نو بس بیات اجتناب اختیار کا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ او کلسی جدا شیطا سود دے مشرکانو نیو بلتوئی وما دہا چان یعبدون الا اللہ چی دی ورط عبادت و بندگی کئیما سیوالا اللہنا فَأَوْ إِلَى الْكَحْفِ نُزَيْ زیو نسی پہ اغار کے دی چی پہ اغار کے پٹشے ینشر لکم ربکم راکلاو بکی تاوصل رفستاسو من رحمته نخپل مہربانی و در رحمتنا ویحیئ لکم اوسان بکی تاسو دپارا من امرکم دی کارستاسو نمرفقا اغشید نفی یا مرفقا فائدی دیری فائدی بدر تدیر و جناسانی کی وردید اللہ دپارا اغلوی محلات او خیست خیست بستری او خکلی خکلی خوراکون پریخل او پغار کی وردن نشد دا دی امت توی کتوی چیز دا کافر او دا مشرک او دا ظالم نا پغارونو کی پت شیم او زمارا استوگ نی اڑو چتا زی نشتا او زمکرابانی تنگشوی نو تخو غر امتی تانا مخ کی اغا امتونم دا تکلیف برداشت کرے اصحاب کہف پغار کی ورننوتر بنگلی پریخوی بستری پریخوی خوراکونے ارسید اللہ دا پارا قربان کر داو صلی اللہ دا غید غار حال ذکر کر
اور هغه یو کرامت ذکر کړي دام درته وای کله د اولیاء او کرامت یو پته نه آته خبر نه نو چې خبر ته نه نو په اختیار کې څنګه شو وترى الشمس ویني وتنور اذا طلعت کله شراخي تزاور عن كهفهم تزاور اے تمیلو میلان کوي د دې د غارنا ذات الیمین خي طرف تا و اذا غربت او کله چې د انور پریوزی تقرضهم ذات الشمال نو ډډ کوي د دوینا ذات الشمال ګس طرف تا وهم فی فجوه منه او دای په یو کلاو زکی دی د غارنا دي علماء ګره دو قولونه ذکر کړي یا خدا چې دا غار داسې وو په داسې طریقو چې په نور خاط او نور پریوته کې په دی باندې سر یعنی نه لګیدو شمال یا جنوب طرف ته دا غار خلوا د نور شراحتون په ګرمي نه لګیدا او چې پریوتون په ګرمي نه لګیدا یادا چې دا غار خو نور ته مخامخ خو د نور دا ګرمي چې په نه لګیدا نو دا د الله قدرت او د دی اولیاء او کرامت ذالک د دې دا دمر عمر او د کېدل وذالک د دې د نور د ګرمۍ نه دا ساتل من آیات الله دا دې د دلیلونو د قدرت د الله نام دا د الله د قدرت دلیلونه چې دای ګوره دور وګدي دکر 309 کال ودو بلا خوراک او اسکا کې ردی بدن روغ ساتلو او د نور د ګرمۍ نه ساتل داود هغه دلیلونو د قدرت د الله نه من يهد الله سوچ الله او ته هدایت کی فهو المهتد نو هغه لار مندون کړي ومن يضلل واسوک چلے گمراہ کی فلن تجد له وليا مرشدا هرگز وبنو میں داغ پر وليا سوک دوست مرشدا لار خودن کے وتحسبهم ايقاظا او گمان مکیت پدویوانی چدا گنی وخری اللہ وی حبیبا تو چلیدا سے تاسو ورغلے وے ابل سوک ورغلے وے ناغه وی چې دا خو سوک ویف کسان پرات دي ګمان مکه پدوی چې دا غنی خو بیدار دي وهم رقود حالان کې غیدو ونقلبهم ذات اليمين اړو مونږ دي خي طرف تا او ذات الشمال او ګس طرف تا لکه خوب کې سره راوړي نو د یخي او ګس طرف تا اوریدل راوړیدل وقلبهم باسط ذراعه بالوسيد او سپید دوی باسطن خورون کے دے ذرائه د دوارو لیچو بالوسید پاغ خلی د غار کے لیکن اس کی طریقہ دائی د مالک پا دروازہ کی اختی غرولی او سری پیخے ندا سرئی سرے اس پہ مو اصحاب کحف سرا اصحاب کحف سرا اس پہ مو یو پا کیویدہ سو د گڑو بیزو سرون کیو نویدئی چروانو دا سپے ډیر شړلو خو بس دې باج وفادار سپے مالک نه واپس کیږي نه دې چې غار لوردن نشو دا سپے د سوکې د پاره د غار په خله کې شو د غار په خله کې شو او ګور الله وایي چې د اولیاء او نیکانو صحبت اختیار کو نو دا سپے مور سره ذکر کوي دې په خبره او دا قول بارک مرفوع حدیث نہیں ہے یہ بات ہوئی دے وہ جنت لذی صرف روح المانی دا خالد ابن معدان یہ تابعی ہے دا قول ذکر کرے چہرہ وہ جنت لذی یہ تابعی قول سے دلیل شریف بلنو خدا عمر گور دے دیر زائنوں کی دے اسپی ذکر دے سورہ مقاماتوں کی دے ذکر کرے نو دا اولیاء دا صحبت دا وجنا دا غیر وجه د ذکرم په قران شریف کې راغله او دې وجنا روح المانی ذکر کړي وای دا باز روافض او شیعان وای چې زړه علي صاحب فهم سو کوئی د حسن او حسین سپم خاوي وای علي رضی الله عنه دا سپي ځکه نه قبلې دا چچون کی سپي ابو بکر رضی الله عنه پسې داړي چنګي دغه په خبره و ناوي علي رضی الله عنه به قبول ځکه نه کی چې دا قلب عقور دے
ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نور صحابہ پس داڑھی چنگی کړي علی سے 50 سپی باندې سکے په خبره اور आवाज ملنګانم چې وایي الک تاسو کې وایي زو فلانی بابا د درس په دې خبره باندې او جمعه ته ملنګ راغله چا ورته چې تاسو کې وایي زو پیر بابا د درس په کنا ولې موږ د الله سپی جمعه کې نه پریزو نه بندس پیو په کې څه پریزو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ اور سپید دوی خورون کے لئے دار پا دروازہ کی لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ کَنَاسَا پی ورخکارشت دویتا اطلاع دیتا ہوئی ناسا پی ورلے لو اطلعت علیہم کناسا پی ورخکارشت دویتا لولیت منہم فرارا نخامخا واپس بشد دوین فرارا پتیختا ولملیت منہم رعبا او خامخا ڈک بکڑیشد دوین پیرا اللہ دا سے حفاظت کرو وی کناسا پی سو گرغلے بس حیبت بفرارے اللہ سے چاہ حفاظت کرے او دا اللہ خیب گر دا بازی مسلمانان کافر لټي نشتا الله چې شای حفاظت کوي نو غسو برباد ولشي اغه له سو ورتري شي وای کچر الناس اپي ورخارشوي لولیت منهم فرارا نخامخا واپس بشي دین فرارا پتیختا ولملیت منهم رعبا او خامخا ډک بکړي شي دین رعبا دیر د وجنام ولملیت منهم رعبا او خامخا ډک بکړي شي د دوی نه پیرا وکذالک الله ویدارنګي باسناهم راپور تکړو مونږ د خونا لیتساءلوا بینهم دیر پارا لیتساءلوا بینهم چې دای تاسو کی په خپل منځ کې 309 کال پس الله راپور تکړ خپل منس کی تپوسونه شروع کړ قال قائل منهم ویلو یوم کی ددوینا کم لبستم سمر وحمتیر کو قالو دای ورته ویلو لبسنا یوما وحمتیر کو یورز او بعض یوم یا بازی صدورزنا دا الله دا غیغه حکایت او دا غیغه کلام نقل کړي او موږ تاسو لخی چې ګوره قرآنی اولیاء دي کرامتونه ته سرګن دي کله دای کرامتونه او د دای ولایت څوک نه مني نو قرآن نه انکار راځي خو 309 کالو ته یو ورځ یعنی مرزوي نو تاسو نه چې پیر صاحب د مرید د کور په حال خبري او ير تعویذونه روباسي کوډ روباسي او غیب دان دي عالم الغیب دي قالوا ویلو دوی ربکم عالمو رفستا سخ پوہوے بما لبستم پاہا وخبانی چی تاسو تیر کرے تفسیر جواہر و دنور مفسرین لکلی و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دی آیات نے استدلال کرے چی اصحاب کہف ہو وی چاورتوی داتو دا کم زینوی چھو ناغد دی آیات نے استدلال نہیں گرا قال قائل منهم کی یوشو یویم کی ہوئے یا رسول رحمت تیر کرے نو قالو کم نکم جمدریل نو کم نکم جمدری شو نو دیور توی یو رزم تیر کری آباد درزنا بیاور پسی دوبارہ وی قالو دوی ڈلے پکیوی شرع اللہ تب پتائی سور رحمت تیر کرے نو قالو دو پیرے کم نکم جمدری نشپک داشل او قال قائلن کی غیوم شو نائب دی آیات نے استدلال کولو ادار آغی استدلالات علماء پدی ترتیب ذکر کرے لکوی چاورتوی چی لیلت القدر کلے نو آغی فوشتم بعد مفسرین ذکر کرے چاورتوی داتا دا کم زینوے وی سورہ قدر کی دا لیلت القدر دری پیری راغلے او دا لیلت القدر حروف دی نها دا دری پیری نها سورہ شور سورہ قدر کی لیلت القدر دری پیری مقرر دے دا دری پیری چی نها شی نوشتی جوش قالوا ویلدوی ربکم ربستاسو اعلم بما لبستم خپوها دی پاوا چی تاسو کم وقت ارکڑے فبعثو احدکم نولی گئیو پتاسو کی
بیورقکم پدی پیسو خپلو چاندی خپل سرا هذه جدار للمدینه دی خارتا دام درتوی چی گورا زان سرک سوک اسباب د سفر گرزئی نو دار توکل منافی نہیں دار جاہران خبری بنی چی دوی زمون فلانے سے فلانے پیر پجیب کی پیسے نہ گرزئی یعنی دور لو ولی دے نا پس شل کسان روانی دی جیبونه ډکی نا په پیسو څه کوي پیسې په خبر روان چې سره هغه پس سلوي کسان روان دي ټول جیبونه د پیسو ډکري او جد الله صلی کتلی نه ټول ول راخلین دي په پیسو ګرځول بیا څه کوي بعض ولایت په دې ثابت دی قران وینا اولیاء دي خو پیسې په جیب کې ګرځي ویولی گئیو پتاسو کے بیوارقکم پدی پیسو ستاسو هذه جداری ادل مدینت دی خارتا وی دی خارتا یو کسو لے گئی فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا نودی گوری اغا سوچو فکر دیو کی چکم یو سڑے دیر پاک دے پتوام کے فَلْيَاتِكُمْ نُرَادِ لِتَاسُتَا بِرِزْقٍ مِّنْهُ خوراک داغنا اغنا ایدر تراڑی ویدال اولیاء و ولایت در لذکر اغلوی لارشا خوبا گوری چسو پاک سڑے نغنا براڑی اما فسیری ندام ذکر کری دی چکل راوطن لدغ قوم بخینزیران خوڑل نظر دا غیر اللہ بے خوڑل ناغتوی چکا نظر دا غیر اللہ ربانی و نخرے ذکر دا خینزیر غوحا او دا بابا و دا ولی و دا شہید دنم نظرانہ شکرانہ دا قرآن یو شانتی ذکر کری ویچتا نظر دا غیر اللہ را کرانڑی پاک پاک خوراک راڑا ادام در توجی گر پا ولایت کے لئے شے پاک خوراک لے پا ولایت کے لئے شے سے پاک خوراک لے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کم واقعات و کرامتو نشی نو دا آغی گرے یو خاص وجداوا چی آغی دا حرامو نا دیر اجتناب بالکل دا آغی نپاکو وزی گوری چه کم یو دیر پاک فتوام کی فلیاتکم برزق منہو نرادی تاسو تا برزق منہو رزق دا غینا پاک خوراک سرا چکل عبادت وی نپاغی کی نورانیت وی دانم اللي زمون عبادتونو کی خوند و نورانیت پاتے لے چه خوراک سکاک ٹول گڑ وڑ لے ایمان نفس دویم خبر دا ضروری لے چه پاک رزق دیوی پاک رزق دیوی دا پاک رزق دیر لوی سرات وی پاک رزق دے پاک خوراک دے نو دا آغی دیر لوی اثرات وی دا سورہ دا قرآن خدمت چی اللہ دا حضرت سیبنا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نا خور کرے دا آغی وجدام ہوا اپ اخبر زمیدار خواہ طالبانم طالبانو دیر ازمکے ہوا نا آغی جو بے باجرہ کرر غنم بے کرر او هغه د خپل زمکی خوراک به په طالبانو کو وې دې کرته ولا چاوي هغه بس پرې کېږي دا ما طالبان دی او دا ما د زمکی باجرا او د سيزونه دی خوري دا حضرت سے طریقہ دا مولانا حسین رحمت الله علیه شیخ به مې شمو ور سره کله غنم ر بل کله ور سره یې کولا حضرت سے به باقاعده یې کولا باقاعده به لو کولو کارونه به کول باقاعده او کله وی چې کله به لو کولو نو لو کې چې بس لو به قرآن به مراوه قرآن نو به مزان سره وړي په دې په خبره قرآن نو به وړي ادا سے بس ملنګ فقیر سره شیخ درس به کولو چې پوي بشو چې استلو یو تسبیح غام کې چولې به چې پوي بشو چې طالبان استلو شو نو مونږ لګا دمه کوله حضرت سے ودغاړه نه تسبیح وېستي او هغه باندې تسبیحات پاک رزق دا دیر لوی سر لري قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر خبر کتاب کی ویوزل امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحم اللہ مرگر ملمشع دے شاگردو ویمخ کی راغلون ویورد احادیث ورطیادو دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ معشومانی لونوی نام علماء لکلی روزانہ باغ ترغیب دکی دینا چه سلوی حدیث بے خپل والد تاورو لنو ملیبو تیوی او ملمرازی خودیر لوی ملمبی ذکر امام احمد ابن حنبل رحم اللہ لس لاکو احادیث و حافظ اور دور لوی شان علماء ذکر کری مرقات و دے نورو و اذا آغت پتش جنازی لیدوش پیتوز اور خلق اسلام روڑے
امام احمد ابن حنبل رہے هغه ته امام اهل سنت وای امام اهل سنت ورته وای نو کله چې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ران ملمر هغه امام احمد ابن حنبل رحم الله نو یو خو ډیر روټه خوړل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په کور او هغه ماشومان ورته لوټراله چې په دې بده تهجد کوي ساری چې بل لوټرا نشوي کتلا بیگانه لوټم ډک پرته نو ساری والے سے لوی جتا ہوئے چې دا هډر لوی سره یو خو ګور بیگا زمو توام سور ډیر روټي خوړه او دین مونږ چې ساری لوټه یو نه غبل لوټم لا ډک پرته امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خپل شاګرد ته ویلا ماشومان خدا سوی هغه ورته وی خوای وی بیگام او قتل چون کې دا ائمه صاحب کرامت وستاسو په دې طعام انوارات د برن نازلې لل نمازو کې سوچ کو چې کې دې شي تر مرګ پورې بیا داسې پاک او حلال خوراک مال مخې لرا نشي دا ډیر چې یو خړو نو ماوي چې کې دې شي داسې حلال او پاک خوراک نه او هغه خوراک کې یو قسمه اثرات چې دا څومره په ذکر او څومره تقوادار او خلکو پوښ کړ وی ټول شپه په عبادت کې تیر شي او ټول شپه می مسائل او استنباط او اجتهاد کولو نو دا ماشومان صحیح وای چې لوټه ټکا پرتاوا خسار پورې ز پاودس کې د سبا مزمه د ماسوتن پاغه او دس باندې کو نو پاک خوراک کې دا سرات وی فلینظر ایها ازکا طعامن فلیاتکم برزق منه ویدی گوری کم یو ډیر پاک دے پتوام کے فلیاتکم برزق منه رو دیری تاسو لر خوراک دا غینا ولیتلطف یو مانا دی داوا مبالغہ و کوشش دے کئی دزان پپٹوالی کے وی ورلار شاہ او پٹ پٹ بزے ورا اولیاء کرام غیبدان او عالم دا لینا سپترا چی اغا بادشاہ و اغا قوم خصوص وکال شوی چی ختم شوی ولیتلطف یو مانا داوا اے یبالغ فی اختفاء نفسه ولیتلطف او دیری کوشش کئی رضان پا پٹولو کے اسے نگر سوک چالپت ہونے لگی یا ولیتلطف دا مانا دا یعنی په معاملاتو کې نرمي کوي نام دا اولیاء او طریقه یو شی علی نوم نرمي کول او یو شی خرسه نوم سختی نو کول ولیتلطف نرمي کوي ای یلاطف فی المعاملات نرمي کوي په معاملاتو کې ولا یشعرن بكم احد او ندی خبروي پتا سو یو تن اگر ایسو خبر نکي چې موږ دلته غار کیو پټ شیو انہم بیشک دا مشرکان و کافران یظہروا علیکم کچری دئی خبر شل پتا سبان دے ستاسو دزیزے پتا ورتو لگے دا او ستاسو پدینی وبان کامیاب شل یرجموکم نو پگٹو نمولی دار اولیاء و شانو خلقو پگٹو رشت اور پنڈی دے شیخ رحم اللہ خبر اللہ وہی شیطان دا سے ظالم نے اولیاء پہلے مارو آتے ہیں بعد میں پوجو آتے ہیں کله چې ژوندۍ خلکو یې پکانو ویلې پکانو چې مړی شي اوس وای دا کانی د قبر کولوي وای چې ژوندۍ هم تاسو وشته هم پکانو اوس مسلخ کولوي د قبر کانی یرجموکم پگٹو بمولی او یعیدوکم فی ملتهم یا واپس کی تاسو پدیخ پل دن کے ولن تفلحوا اذن ابدا هرگز کامیاب نشئی تاسو پدغه وخت ہمیشہ دا مرګ روان شو چې دین را وسه شو ورس په ناشنا لګیدل لکه یو لاله څه چل پرون وروتی ټول لارم بدلی او ټول آبادیم بدلی ډېر ارس په ځکه پورا 309 کال تیر شي سو کالو کې آبادی بدلی ګرا بدلی نو ارس په ناشنا لګیدل اخر یو سړی چې پاک ور تخکار شو هغه ته د پیسې ورکه یې په دې متصو تو عام راک هغه چوکتن په خوانه چې تدریس وکاله مخ کې پیسې ناغت معلومات کول په دې سلسله کې د امور تاریخ والو لیکلي دکانداران راځم مشهور دکانداران راځم مشهور نو ولې پرون دې وروتي ته پیسې نه لګیاته دا وی تاریخ کې لیکلو
چې داسې ځوانان ژوندي غایب شي او چې شو. او دغه وخت یو مسله راغلی و، یو مسلمان بادشاہ په دغه وخت کې خود خلق دوباره ژوندون کې شک راغلی. دا مسله وې د عادل خلیفہ دعاګانې الله قبلې. مفسرین لیکلي و یا بادشاہ زړې جامې چولې او پزمکه الله ته په موږ ولاو جوړلې وی الله لا ټول قوم تبا کیږي او دا د کفر عقیده د دې په زونو کې ودن کیږي. دای خو دوباره ژوندون نه مانی دا څه طریقه جوړه کې یا الله چې خلک د کفر نه بچ. بادشاہ الله سپورته کړی دا عادل بادشاہ دعاګانې قبلې. لکه اورنګزیب علمگیر رحم الله بارک راغلی وی باران نه کیدو خلق ورته وی چیر باران نه کیږي سبب استسقاء توزو. وی علمگیر رحم الله زړه مسلمان زړې جامې واچول هټو ولشپ الله ته جړل وی الله دا زما د ګناهونو د وجه باران نه کی. ساری چې استسقاء خلق راتل ټول شپه باران ورېدل. دا عادل بادشاہ دعاګانې الله قبلې. نو بادشاہ زړې جامې چولی په مصلی ناس ته وجاړي او دې کې خلق را جمع کېدل. بادشاہ له بوتلو بادشاہ ډېر خوشاله شو او په لکونو خلق الله د کفر نه بچو. دا مسله د دین خدمت کې او تا کې اخلاص دې الله لپاره کې. نو کستا په ژوند ساسرات سرګن نشو نو دا موه چې دا بس لاړو راکا الله دې اثرات بچت سرګندای. وکذالک الله اداره یا اثرنا علیہم خبردار کړي میو خلق پدوی خلق میں پہ خبر کر لیعلموا ان وعد اللہ حق دید پارا چپوہ شیدئی چوعد اللہ قدام. یعلموا ضمیر سوکت مراد دی اے لیعلموا اے اہل الکہف چپوہ شی دا اصحاب کہف دا اولیاء چه وعدد اللہ چه اللہ وعزد دین دا وجن کامیابی ورکو دیل مشاہدی سر پتو لگی جرا اللہ وعدہ حق ان وعد اللہ حق او مراد دا وعدین بسشی اے فلاح اہل الکہف کامیابی دا دی غار والا. یا لیعلمو دید پارچ پوہشی منکرین دا باس کم خلق چی دی دوبارہ جوندن نے انکار کولو دا دید پارا میں دی خوب نراپور تکل لیعلمو چی پوہشی دا غنمنن کی دا قیامت ان وعد اللہ حق چی وعد دا اللہ دا قیامت درات لو دا مرو جوند کی دو حق دا چی کم ذات جوندی کسان 309 کالا بلا خوراکا اسکا کا پغار کے ساتھ لیشی نو اغذات پدیم قادر دے چمڑی وجوندی کی وان الساعتا و بیشک قیامت لا ریب فیہا شک نشت دے پراتلو دے کے دے پرگر قرآن واقعہ ذکر کرے چھ بیا سوشلو یا طول خلق تاریخانی لکلی مرفوع حدیث او قرآن کدا خبری نشت خو تاریخ لکلی وی بادشاہ دا خلق دا وفد پر شکل کرا روان شو چیرمونگا ملاقات کو دے ندی مرگری چی کل غار لرانی دیشو لیتاسو لک سورو کئی پایی بط رانشی زمق کی وردم چی زیر ورک نو دیشو ورکراد نو بیادا طول اللہ وفات کل دی طول اللہ وفات کل ایدی تنازعون بینہم کل چی جگڑی کولی دی پخبل منس کے چا جگڑی کولی جلالین شریف کی وی مومنان و کافرو دا وقت مومنان و کافرو دا کافر و دا مومنانو پخفل منس کے جنگ از یتنازعون بینہم امرہم کلچ جگڑ کولی دی پخفل منس کے امرہم ضمیر یہ امر الفتیہ پبارد کار دی اصحاب کہفو کے چاوی پدی عبادے جوڑو پدی درگاہ جوڑو یو دا ڈالو یا فی امرہم اے فی امر القیامہ پبارد کار ددوی کی دا قیامت بارہ کی جگڑے کولے مومنانوی قیامت حق دے مڑی بجوندی کی او کافروی نا قیامت نشت مڑی بنجوندی کی نو اللہ صحاب کہف راپور تکل دا یو دلیل شو دا مومنانو دا قول لپارا فقالو نویلی دوی ابنو علیہم بنیانا جوڑ کئی پدوی وبادین ربهم اعلم بهم رب دوی خپو حد پدوی کافر و مشرکان ہوئے جوڑ کئی پدوی و بادے
قال الذين ویلوا کسانو غلبوا على امرهم چې غالب و غیظ اور و غی تخفل کار کولو باندې ولنتخذن عليهم مسجدا خامخا جوړکم کدیو جمعات دا غدور دی دین خلقو مونږ جمعات جوړ کو مونږ په آبادې جوړ کو وګوره دا د دې لپاره جواز او دلیل نه دی دیتا وی شریعت دمن قبلنا شرائع دمن قبلنا قرآن داغی ذکر کو یو خبرا دا تذکرے دا کافر و دا کارو کا لیکن مفسرین دل طریقلی چی داویر جماعت پا دی جوڑو یاد دی دا پاس آبادے جوڑو نو دا کافرو او دا مسئلہ را دا کافر قول کی مسلمان مفارس دلیل نہیں زیندار جماعت او دا آبادی جوڑو لنا احادیثوں کے منع راغلی دا اور دور احادیث تی کنا شاغب بالکل تواتر ترسی دیکھ روح المانی ذکر کری امام قرطبی ذکر کری چرا اللہ حبیب لعنت ویلے چاچ قبر پخی لعنت ویلے اللہ دا اللہ رسول چے سوک بیر پاس جماعت و عبادے جوڑے سوک بیر پاس جماعت و عبادے جوڑے اور دیکھ روح المانی دا قبر دخ کلولو اغیت دا سجدی کولو اغیل دا توافنو دیر تفصیلی بیان ذکر کرے دا قبر گتخ کلول حرام دی اغی خارس حٹن ناروا دی اغیت سجدہ و رکو توافنو کل شرک دے ندی قول لکہ بعض باطل پرس مشرکان قبر پرس دا دلیل نسی و دا رئی پار دلیل ذکرنو چی دا اللہ حبیب دلی منع کرے او کوم چې یو تعویل کړي نو هم داسې وی خامخا جوړ بکو علیهم پدوی یعنی د دوی په خوا کې مسجد جمعات نو کدی یو قبر سره خوا کې جمعات ته او هغه قبر په جمعات کې دننی او دیوار ده او استاد موږ او د سجدې په منځ کې دیوار حائل له نو په دغه موږ کې سناروا والے نشته ورته چې قبر مخله ده او مخله دیوار او حائل نشته نو سجده کول سي دا حرام دی ناروا دی مشابہت دے دا کافر سرا سیقولون ثلاثتن زرد چدئی بوائی چدئی دریو دا ثلاثتن خبر مبتدا محذوف سیقولون هم ثلاثتن زرد چدا یہود بوائی چدا دریو رابعهم کلمهم او سلورم ددویس پیو ویقولون خمستن او وائدا خمستن چدا پنزو سادسهم کلمهم او شپگم ددویس پیو رجمم بالغیب دا پاٹ کل بے دلیل خبری دی کسو کوئی دریو ندیتے مرجمم بالغیب ہوئے کسو کوئی پینزو ندیتے مرجمم بالغیب ہوئے ویقولون وائدی سباتن چداو وثامنهم کلمهم او اتم ددویس پیو وثامنهم کلمهم او اتم ددویس پیو قر ربی واش رب زما اعلمو خپوهگی بعدتهم پشمیر ددوی وما یعلمهم الا قلیل او نپوهگی پشمیر ددوی الا قلیل مگر لغنت کسان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی انا من القلیل فدی قلیلو کی زمیم داو کسانو اتم ددویس پیو دا صحیح قول لے چی دا و کسانو و اصحاب کہفو او دا اتم ددویس پیو قر ربی عالم بعدتهم وای رب زما خپویگی پشمیر ددوی ما یعلمهم الا قلیل او نپویگی پشمیر ددوی مگر لغنت کسان فلا تمار فیہم نجگڑ مکو ددوی بارکے الا مراء ظاہرا مگر جگڑ سرگندا دا مراء ظاہرا نس مراد دی علماء لکلی وی مراد دا ظاہر نا اغا جگڑ دا ماکانا بحجت ظاہرت اے سرگن دلیل لدر کرا نو بیا خطا مسئلہ کی تکلکش خوچی او مسئلہ کی اثر دلیل نشتا نسل جنگی نو جگڑ مکو دوی بارکی الا مراءن ظاہرن مگر جگڑ سرگندا مراءن ظاہرن ستوئی مراد دا ظاہر نا اغا دا ماکانا بحجت ظاہرہ سرگن دلیل لے
نو بیا هوته په حق کړه. دا قول د امام ماوردی روح المانی ذکر کړي رحمهم الله. اواوی ابن الانباری وی رحمه الله چې ظاهرا دا معنا دا هو جدال العالم المتيقن بحقیقت الخبر. وی میرا ان ظاهرا دا دے یو عالم دے او هغه یقین دے په حقیقت دے یو خبره، نو میرا ظاهر دے تو یا دلیل سره لگیا ہے. اسی تو گمان او پات کل سره جګړه نه کوي. ولا تستفتی فیهم منهم احدا، او تپوس مکو د دې اصحاب کهف مبارکی منهم ذین احدن دیوتنم ولا تقولن لشین، او خام خاموائے حبیب دیو شبارکی انی فاعل ذالک غدن، چزب کون کے مدیل سبالا. ذکر حبیب دا سبا پا حالات خلا پوئی. اللہ ویلی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، نفس نکررا او د نفی نرسترا، اس یو نفس نپوئیگی چی سبا بسکے کہ نفس دا ویلی دے کہ دا نبی دے، نو دا سبا پا حالات یو اللہ پوئیگی. نو دا سے موائے چی دا سبا اللہ سکوم. لکہ اصحاب کہف مبارک اور دا نور مسائل مبارک مشرکان تپوس کرے تا اللہ حبیبی سبا لبدر تواب. نو پینزل لسرزی وحی بند شویوا مشرکان و اللہ و حبیب پورے خنداگانی کولے. نو دی آیات کی ورتوئی خام خاموائے دیوشی بارکی انی فاعل ذالک غدن، چیزب کون کے مدل رسوا الا ان یشاء اللہ، مگر داور فروایت دا اللہ خوشی. وذکر ربکا، اور آیا دا وقل رب اذا نسیتا، ہر کل چہے رکھت. وقل وای عسا نزدید ان یهدینی ربی، چو بخی ما طرف زما، توفیق وراکی ما طرف زما، لأقربا دا پارد یوشی چی اغبڑیر نزدیوی من هذا دا دی واقعی دا صحاب کهفنا رشدا دا ہدایت پہ اعتبار. عسا نزدید ان یهدینی ربی، او بخی ماتا توفیق براکی ما طرف زما، لأقربا اے لشین اقرب و ازہر، دیوشی دا پارا چی اغڑیر نیزدی و ازحر بی من هذا دی واقعین رشدا، رشدن اے ارشادا للناس، پا ہدایت کولو کی لپار خلقو. ولبسو فی کهفهم، او وقت ارکڑو دی اصحاب کهفو فی کهفهم پا دی غار پل کی 300 سنینا 300 کلونا، وزدادو 9 او زیاتوی 9 نورم دی پیساب دس پگمئی. یو دنور حساب دے، یو دس پگمئی حساب دے. ابن کثیر وی 300 کالون دی پا شمسی حساب سرا، او 9 پیسے واقعی گی پا حساب حلالی سرا. ذکر آپ علماء حساب والو ذکر کری چھ ہر سل کالا دنور پا حساب، دس پگمئی پا حساب پی 3 کالا سیوائی، 300 بانے 3 چھ سیوا کی 9 شل. قرآن عجیب کتاب دا کافر خلا بندے کہ 300 ویلے نو کیدی سی چاہیے 9 دا پاس سجیس پگمئی پا حساب، او که 9 دا پاس 3 ویلے نو ای بوی پا دنور پا حساب 300 دی، نو خلے والا بننکا چھ 9 دا پاسا 300 کالے تیر کریو، دنور پا حساب 300 کالو دس پگمئی پا حساب پہ 9 سیواو، وزدادو 9 زیادوی دی 9 نورم پا حساب دس پگمئی. بعض علماء ذکر کری ولبسو فی کهفهم 300 داوی دا چا دا قول حکایت تے. بعض وی چه هذه حکایت من قول اہل الكتاب، دا امام قتادہ قول لے، خبر رسوچ کوئی. او دائے منصوب کرے دے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تا. خو ابن کثیر دا قولون دوارا رد کری. ای خوئی یو دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا دا ثابت نرا،
او قول د امام قتادم په آیات کې درست نه چغوي دا د اصحاب د يهودو د قول حکایت ته دارنګي روح المانی کی یو قول ذکر کړي چې څوک کوئی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې دی آیات 25م کې دا حکایت د قول د اهل کتاب لري روح المانی وایي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه دا روایت صحیح نه جمهور علما پدې چې دا قول د الله دی او دا الله د دوی بارکی حقیقت حال څرګندوي دا قول د جمهور پنځ د رب العالمین له ولبسوا فی کهفهم 300 سنین او دای وخت تر کړو په دی غار کې 300 کلونا وزدادو تسع او زیاتوی د انه نورم دانا زیزر الرحمن الرحیم قل الله اعلم بما لبثوا ورته فرمایا چې الله خپوی پاس چې دای کوم وخت تیر کړو له غیب السماوات والارض دغه الله د پاره علم د پټو سيزونو د اسمانونو د زمکو ده ابصر به واسمع خلدن کے او خاوردن کے ما لهم من دونه من ولی بما لهم ضمیر یات مراد اصحاب کہف دی ما لهم اے مال اصحاب الکہف یا لهم ضمیر در سماوات او زمکی والو تراجر اے ما لهم اے لأهل السماوات والارض نشتا دے دے اسمانو نوزمکو والو دفارا من دونه ما سواد دے اللہنا من ولی سوک دوست سوک مددگار ولا یشرک فی حکمه احدا او نشرکوی اللہ پخفل حکم و فیصلی کی اوتن او تفسیر مظہری کی وئی او جواهر القرآنم دا غی قول ذکر کرے چی دیدے کی دا حکم پا مانا دا علم غیب دے نو مانا دا شولا یشرکو فی حکمه اے فی علم غیبی احدا نشرکوی فی حکمه پا علم دا غیب اخبرو کی احدا یوتنم او احدا نکر ذکر کا دا نفی نرستو کہ نبی دے کہ ولی دے کہ مڑے دے کہ جوان دے کہ انسانان دی کہ پیریان دی نو پا علم غیب کی اللہ دزام سر اسوک نشرکی ولا یشرک فی حکمه احدا نشرکی پا علم دغیب کی زام سر یوتن وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ اولو لها آغا چوہی کرشیرتاک من کتاب ربک د کتاب در افستانا یعنی دی دا تلاوت لازم رونسا خواہ کاغ انفرادی تلاوت تے یا اتلو کی پنور دلستو حکم دے یعنی اتلو علی اصحابک ما اوحی الیک من کتاب ربک اولو لذی اخفل مرگرو تدے ہاں کتاب دیتے او خیا درس و تدریس کا چھے وحی کڑے شوید تا من کتاب ربک دے کتاب در افستانا دا علی شراوت لو دا تلاوت نشی او بازی وحی چھے دا پا مانا دا تابداری دے تلایت لو پا مانا دا تابداری برازی اوتلو روان شاہ تابدار شما دا غصو اوہی لیک من کتاب ربک چه وحی کڑشیر تاتا دا کتاب در افستانا لا مبدل لکلماتی نشتا دے سوک بدل ان کے دا فیصلو دا اللہ دا کلمات دا اللہ ورن تجد من دونه ملتحدا او ہرگز ابنممی علاوت دی اللہ نا ملتحدا زید پناہی
یعنی حبیب کدا کتاب دے ان لستو او دے دعوت خلق لورنو کو ولن تجد من دونه ملتحدا در آیات و ادا سے مانشل کو سورہ مائدہ کی در لتیرو آیات و مشبیتم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ دا آیات تا شان مانا شو یا سورہ قصص کرا روان دی چی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الى معاد ولن تجد عربز بونمی میں کچری دا کتاب دے بیان کو من دونه لاود دے اللہ نملتحدا بلوید پناہی واصبر نفسکا او صبرناک کخفلزان مع الذین دعا کسان سردعون ربهم چغیر آبلیخ بالرب الغدات والعشی سحر و مازگر یریدون وجه اراد لرید مخدا اللہ ولا تعد عیناک عنهم واعدن لسترد استعاد دوینا تريد زینت الحیات الدنیا دا جملہ پا موضع الحال کی دا دے ما قبلنا ستاسو دا سترگی چی دا غریبانانو مسلمانانو نا اوڑی نو دا خوب دا سی حال کی چی ارادہ لرئی تاسو دا زینت دا جون دنیا او حبیبت خود دنیا دا جون دا زینت ارادہ لرنا تريد زینت الحیات الدنیا چی ارادہ لرئی دا زینت دا جون دنیا ولا تطع او تابداری مکا ومن دہا چا اغفلنا قلبه چی مشغول کرے منگا غافل کرے منگا زڑگاو عن ذکرنا دخفل یاداشنا اغد دین او دا اللہ دے عبادتنا پا دنیا اور آغے پا کارون مشغول شے واتبا ہواہو اور روان شے دے اغد دخفل خواہش پسے وکان امره فرطا او دکار داغ زیادے پا دن کے داغ کار پا دن کے زیادے دے او فرطا یا خود تفریط نرے ندا پا مانا دا کمی رازی دکار داغ فرطا تقصیر او کمی او کوتاہی پا دن کے یاد افراط نرے نمانے وا دکار داغ فرطا اے مجاوزت الحد اغد حد نور تیری گی آد حد نور تیری گی اواد علماء دا فرطوا مانا خویاد افراط و تفریط نرے بعضی اغا لازم مانا کرے و دکار دا فرطوا اے زیاعن بربادی و حلاکن و تباہی یا دکار دا فرطوا اے مخالفا للحق داغ کار دے دا حق مخالفت کول او دا شان آیات سورہ انعام کی تیرشے و 250 اغیکم اللہ اخبر حبیب تا حکم کرو ولا تطرد الذین یدون ربهم بالغدات والعشی وقل الحق من ربکم او آیا چھ حق ثابت دے استاسو در رب طرفنا داما چھ در تسروڑی اے حبیب ورطو آیا چھ دا حق دے او دا ثابت دے استاسو در رب دے طرفنا فمن شاء فلیؤمن دا چاچے خوشی نو ایمان نروڑی ومن شاء فلیکفر او دا چاچے خوشی نو کفر دے اختیار کی دا حق دین دے او اس دے چاہ خوشی نو لی پسید روان شی او جنت بورت ملاو شی او کدے چاہ خوشی او دین انکار کئی نو جہنم بورت ملاو شی انا اعتدنا للظالمین نارا بے شک تیار کردے من پارد ظالمان نارا اور احاط بهم سرادقها راگیر بکی دوی دیوارون داغے جہنم اغا دیوارون بغیر چاپیر دے راگیر کی احاط بهم سرادقها راگیر بکی دوی اغا دیوارون دے جہنم آدھے کہ سرادقها پلغت کی وئی ستوئی سرادق علامہ ابن جوزی تفسیر القرآن کی وئی سرادق پلغت کی وئی ما احاط بالشیء چیزیوشی نگیر چاپیر احاطو کی
لکا کسور والجداب او هر چه سرادق د جهنم دی نسو کوئی دیده کی دا اور احاطه مراد دا اور گیراگیر کی او سو کوئی مراد تراغی غلو گیربو کی پدوی سرادقوها اغلو گیر دی جہنم اور دی جہنم دیوالو نداغے وَإِن يَسْتَغِيثُوا او کدوی دوبو فریاد کوي وَإِن يَسْتَغِيثُوا او کدوی فریاد کوي دوبو یغاثوا نو فریاد بے قبول کرشی بے مائن پداسوبو کل محلے چیوی با پشان تانبیوی ذکرشوی او محل پگرو ماناگانو رازی آغا ماناگانی دے کہ امام قرطبی ذکر کری چه محل پگرو ماناگانو رازی آوی اصل کی محل دا پگرو ماناگانو رازی